تېره سیالۍ مو وکتله، څنګه ارزیابي کوئ د تېره لوبه او نن پلان باید څه وي؟ تیر میچ اگرچه که موږ وګټو، زبردست وینینګ و، ډېر ښه میچ مو وکړو، خو کله چې دی مطلب دا نه ده چې ته میچ وګټې او ته به هغه شیانو باندې سوچ نه کوې چې کوم شیان ضروري دي چې موږ بل میچ کې باید تکرار نه کړو. یعنی میچ T20 داسې میچ ده چې یو ځل تا له لاس نه وځي بیا ته بیرته کم بیک نشي کولی. نو دې لپاره هغه پلانینګ بیرته بیا وشي چې کوم کې موږ پاتې راغلي وو، کوم پلانینګ صحیح نه وو، کوم یو سټراټجي صحیح نه وه. فکر کوئ لا هم په خپل پلان کې بریالي نه وو تېره سیالۍ کې؟ زه دا نه وایم چې بریالي نه وو، خو هغه نیمګړتیاوې وې لکه تاسې چې بیټینګ آرډر وکړو، صرف بیټینګ آرډر میچ ګټل نه دي. موږ هغسې کرکټ بورډ نه یو چې موږ میچ وګټو او موږ به ورسره زده کړه هم کوو. یعنی موږ به راتلونکي ته هم پریپریشن کوو، راتلونکي ورلډ کپ ته به پریپریشن کوو. ورلډ کپ چې په کوم ځای کې ده، په اسټرالیا کې ورلډ کپ ده، هغه ته به پریپریشن کوو. د هغه لپاره به اوپننګ پیر جوړوو، د هغه لپاره به میډل آرډر جوړوو، د هغه لپاره به لوور میډل آرډر جوړوو، هغه لپاره به هماغسې بالینګ سټرینث به هم جوړوو چې کوم چې موږ ته پکار ده. زموږ د تیرې لوبې بالینګ سایډ برابر نو، څنګه ارزوي؟ دوه تیز توپ اچوونکي فرید ملک او ورسره نوین الحق. بالکل زموږ بالینګ خو په نړۍ کې ټولو خلکو منلی ده چې نوین الحق زبردست په لیګونو کې هم ځلیږي، راشد دغسې ده ورسره، حمزه هوتک ډېر ښه دی، او کوم کمش چې و د مجیب زدران هغه یې په ډېر ښه توګه باندې تر سره ورساوه، یو ډېر ښه بیټینګ وکټ باندې. نو که چېرته تاسې وګورئ د راشد بالینګ، نوین الحق بالینګ، دوی په اسټرالیا وکټو باندې یا په داسې نورو کنډیشنو کې دې نه هم ښه ځلېدلي دي. نو که چېرته موږ هغسې وکټې جوړې کړو، یو خو به د موږ بیټسمینان ښه پریپیر شي ورلډ کپ ته، بل به په څنګ کې د موږ بالران نور سټرنث به ښه شي، نور به ښه بالینګ وکړي. بله، اسدالله خان فکر نه کوي چې دغسې د بیټینګ وکټې جوړول آینده کې موږ له ستونزو سره مخولی سي؟ ولې له ګرین پیچونو سره نه ځو؟ ولې خپل بیټسمینان نه عادت کوو؟ ولې خپل تیز توپ اچوونکي نه روزو تر څو د اسټرالیا نړیوال کپ لپاره ځو ولته ښه پوره تیار واوسو؟ دې لپاره موږ ته یو زبردست مثال و تیر ورلډ کپ، چې تیر ورلډ کپ کې د موږ کومې هغه نیمګړتیاوې وې چې په هغوی باندې موږ کار کړی وای او د هغوی نه هم زده کړه کړې وای، چې متاسفانه تر اوسه پورې چې کوم سیریزونه ما کتلي دي، چې کوم میچونه ما کتلي دي، په یو ځای کې هم هغه پریپریشن نه ده شروع. ولې؟ ځکه چې موږ اوس هم تاسې که ټیسټ میچ کتلی وي، یو میچ کې مو تیز وکټ جوړ کړه، بیرته وډار سو، حتی که موږ بیټسمینان په اووم اتم پوزیشن باندې بیټینګ ته راووتل. نو دا څه معنا ورکوي؟ دا معنا ورکوي چې موږ نه جوړول غواړو یو شی، دا معنا ورکوي. او یو به فاست بالر سره نو اسټرالیا کې خو بیا یو راشد به تا ته هېڅ شی ونه کوی شي. خدا نه خواسته لکه موږ تېر ورلډ کپ کوالیفاینګ راونډ چې و، په هغه کې راشد هم د موږ سره و، مجیب هم و، خو هغسې موږ ونه ځلېدلو. راشد فیل سو، نو موږ ټول فیل سي. لکه ټیسټ میچ اول میچ کې راشد نو، موږ میچ وبایلو، بیا راشد هغه، یعنی راشد زه وایم چې زبردست بالر ده، ورلډ کلاس بالر ده. که خدا نه خواسته، خدا نه کرده دی ښه پرفارمنس ونه کړي یا انفیټ سي، بیا به څه کوو؟ نو دې لپاره د موږ سره باید سیکنډ آپشن خامخا وي. خصوصا د بالینګ برخه خو مو قوي ده. که بیټینګ ته راسو، هغه تیر ارډر مو ولیده، د دوه اوپنرانو سره تلل دغسې مهمو سیالیو کې څومره لازمه ګڼئ، او هغه هم بیا یو اوپنر بیخي په شپږم اووم پوزیشن باندې راکښته کول چې بال ته هم نه درېږي. ګورې دا تیر ورلډ کپ کې هم دغسې و، تیر ورلډ کپ کې مخکې میچونه چې وو په هغه کې هم داسې کېدل. نو هغه وخت مینجمنټ زبردست ډیسیژن واخیست چې داسې خو ټیم نه جوړېږي. نو که چېرته یو سړی خپل پوزیشن چاته معلوم نه وي، یا یو سړی هم هر شی کوي، نو داسې ته ټیم نسې جوړولی. کرکټ د ټیم گیم نوم ده. که تا سره ټیم نه وي، نو ته هغسې ورلډ کلاس ټیمو ته، انډیا، اسټرالیا یا دوی ته کنزیکټیو پرله پسې ماتې نسې ورکولی بیا. نو موږ هغسې ټیلنټ لرو په افغانستان کې. که چېرته تاسې وګورئ چې موږ سره که راشد پیدا کېدای شي په افغانستان کې، که مجیب پیدا کېدای شي، که محمد نبي پیدا کېدای شي چې دوی ورلډ کلاس دي، په نړۍ کې ځان ښودل، نو دغسې به ته نور نشي پیدا. نو دې لپاره موږ ته پکار ده، یعنی دا معنا هم ورکوي، خبره بیرته شاته اوسم، چې د موږ ډومestic کرکټ او انټرنیشنل کرکټ، د موږ نېشنل ټیم چې ده هغه په ډومestic باندې هغه باور نه کوي. یو خو دوی لوبېږي نه هلته په ډومestic کرکټ کې، بل باور هم نه پرې لري. که چېرته باور وای نو هغه اوپنرانو به اوپننګ کوو، میډل آرډر به میډل آرډر کوو. دا سټراټجي هم کېدای شي، زه دا وایم چې سټراټجي که سټراټجي کېدلی، خو ښه هیټر خو بیا راشد و،
بیا به که د هیټینګ ته څوک لیږو که تاسې دغه سټاټس وګورئ د کریم جنت دغه سټاټ په 23 بالو باندې ما په خیال سره یو 13 شنده که څومره وکړه 28 شنده نو دا یو هیټینګ وال بیټینګ نه ده که ته غواړې چې اول شپږ اوره یوز کړې خو یو خو دا و چې هیټ ورسره ګربز کوه بل که د اصغر افغان سره موږ خبرې کړې د وروستۍ مرکه کې ویل چې زه همیشه ځوانانو ته چانس ورکوم ځوانان ته په لوبو کې ډیبیو کوي راځي خو کله چې راسي بیا یو میچ وکړي په ځان باندې خواري نه کوي هغه د انټرنیشنل لیول سره ځان نه برابروي ګوره ځوان خو به هلته کانفیډنټ سي چې ته په ډومestic کې ولوبې کې ورسره چې ده ته ځان معلوم سي چې زه د نیشنل پلیرانو نه څومره کته یم نو ته چې هلته هم تاسې نه لوبېږئ نو ډومestic کرکټ هم فایده نشته نو موږ به دا کرکټ آینده کې به څوک پلیران اچوو لکه مثال د موږ سره په ورلډ کپ نه بعد ډېرو خلکو وویل چې کیپټن نشته نو موږ کیپټن پریپیر کړی و تېر 3 کالو کې که خدا نخواسته اصغر انفټ شوی وای نو موږ سره خو بل کیپټن نو اوس هم نشته که تاسې وګورئ اوس هم راتلونکي کې تاسو سره کوم کیپټن ده تا سره کوم وکټ کیپر ده دوم په تیر ورلډ کپ کې اکرام علي خیل ورلډ ریکارډ جوړ کړی و دومره نږدې و دومره تیز و وکټو باندې چې د موږ سینیئر ټول فلاپس ول بیټینګ کې او اکرام علي خیل راځي یو ورلډ ریکارډ ته نږدې کېږي نو هغه هم څه کوو آیا موږ هغه ته چانس ولې نه ورکوو بیا چې هغه نور هم ښه وځلیږي او موږ ته یو آینده جوړه سي یو بیک اپ خو وسي بله یعنې ستاسو په نظر باندې د ورلډ کپ هغه کومې پرېکړې چې کرکټ بورډ کړې وي نه دي عملي سوي او که عملي سوي وای پایلې به یې ښې وي ګوره هر شی یو وخت لري سچن ټنډولکر که ته وګورې یا وسیم اکرم ته وګورې د هغوی به هغه بالینګ هیر شوی د هغوی بالینګ یا د هغوی هغو کې کمای نه ده راغلی خو د هغوی باډي کار نه کوي په سپورټس کې سر څو چې تا باډي 100% وي ته هغه پرفارمنس 100% ورکولی شي نو ورسره به ته پروډکټ هم جوړوې چې دا خو بیا ایکسپایر کېږي نو دا چې ایکسپایر سو یا دا ختم سو نو بیا به شاته څه کوم نو دې باندې باید کرکټ بورډ سوچ وکړي او ډومestic کرکټ کې داسې یو ډومestic کرکټ ډیولپمنٹ او سلیکشن دا سره یو ځای کې چې سلیکشن کوم معیار شي ده هغه باید ډومestic جوړ کړي چې د ما څه پکار دي پورته کوم ایریا مې پکار ده کوم او هر څوک باید کیټګورایز شي څوک چې په ډومestic کې اوپنر ده او پرفارمنس یې کړی هغه دی باید راشي نېشنل ټیم ته او که چا په 1 نمبر باندې هلته پرفارمنس کړی و دلته راشي هغه اوپننګ یا دلته هلته اوپنر او دلته په 1 نمبر داسې باید ولري بله نن بیا اټکل څه دی د کپټن پر وړاندې هماغه ارډر سره به ځي یا پوزیشن سره به ځي او که نن کوم تغیرات باید راسي خصوصا اوپننګ کې ګوره زه خو ما مخکې به ویلي چې د چا پوزیشن باید هغه په هغه پوزیشن باندې وازمویل شي هغه ته هغه پوزیشن باندې چانس به سبا به لري کوي څنګه نو فکر کوئ چې عثمان تر اوسه نه و ازمایل شوی نورې نړیوالې شلاوریز لوبې نه دي کړې که څه کیسه ده که د عثمان بیټینګ تاسې وګورئ عثمان کوم داسې سلو بیټسمین نه ده چې ته ووایې چې هغه سلو بیټسمین ده ځکه مو نه لیږو هغه خپله هیټینګ بیټسمین ده هغه سټروکس لري هغه ثابته کړې ده انډیا خلاف په 2015 ورلډ کپ کې د ما په یاد دی چې د انډیا په خلاف 97 او داسې نورو ټیمو خلاف آیرلینډ په وړاندې حضرات سره چې ریکارډ جوړ کړو زمبابوې خلاف یې همغلته 100 وکړو نو هغه یو زبردست فکر کوئ مشکل څه و زه نه پوهېږم چې د کیپټن سټراټجي څه وه چې د کوچ سټراټجي څه وه نو کوچ ته ټیم ته پکار ده چې هغوی او نجیب زدران به زه مثال درکړم نجیب زدران زه نه پوهېږم چې هغه ټیلنټر ده که بیټسمین ده سپیشل نو هغه چې په اتم نمبر راځي په اتم نمبر چې کوم 3 باله پاتې دي هغه خو راشد هم وهلی شي یا شاپور افسون میږي بل فاست بولر نوین الحق هم 3 باله والا نو 3 بالو ته نجیب زدران باندې دومره خرچه کوم چې د دوبۍ ته لیږم او بیا یې چیرته لیږم نو دا باید پراپر پلان سره اوسي چې څوک د کوم پوزیشن بیټسمین ده آیا هلته جایز ته نو باید چانس ورکړو که ځای نه باید چانس یو بل خبره ولې موږ همیشه اصغر افغان ملامت و همیشه کپټن ملامت و حال دا چې د لوبې څخه مخکې روزونکي ورسره وي دغه ډول نور سینیر لوبغاړي د هغوی په خوښه باندې د هغوی په مشوره سره دغه سکواډ جوړېږي دغه پلان هر څه جوړېږي زه خپله 6 کاله د ټیم سره پاتې شوی یم تقریبا 2 کاله ټیم سره پاتې شوی یم ایز انالیست ایز اسسټنټ کوچ بیا د سی او پوزیشن کې پاتې شوی یم چې ټول رپورټس ما ته راتلل ما تر ننه پورې هم د کوچ کوم رپورټ نه دی لیدلی چې زه اپکمینګ ایونټ د ما را روان ده د دې لپاره د ما لوبغاړي په دې پوزیشن کې دي زه دې پوزیشن ته رسوم یا چې ایونټ ختم شوی او چا پوښتنه ترنه کړې چې دا یار اوس څه پوزیشن کې دي یا پرفارمنس ولې خراب شو نو هغه وخت هم دا خبره ونه کړله بالکل موږ وکړه دې سره د موږ سره شاید د دولت احمدزی حاجي ولی امین د موږ کرکټ بورډ موږ سپیشل دې په خاطر باندې موږ فلسیمن د کرکټ بورډ لري کو دغه وخت کوچ ځکه هم لري کوچ هغه وخت کې ما د اخري میټینګ چې ورسره وسو د کتاب یاد دي موږ اخري ایونټ و په دهرادون کې چې موږ د دوی سره ایونټ و ما اخري میچ و د موږ د ټرایل سیشن ورلډ کپ ته داسې نور روانو ما ورته ویل ما د تبا اوپنر څوک دي
نو هغه ما ته ویل وای ما تر اوسه ډیسایډ کړی نه دي ما یار موږ ورلډ کپ اخري میچ ده تعالی اوپننګ پیر معلوم نه ده اصغر یعنی کیپټن روان د اوپننګ دا یعنی هغه ته صلاحیت نه ورکول کېده زه نه پوهېږم چې هغه ډاریږي صلاحیت نه اخلي ولې نه اخلي صلاحیتونه زه په هغه باندې نه پوهېږم خو یو زبردست بورډ مینجمنټ یو د کرکټ بورډ فیصلې د بورډ ممبرز خاص کر باید کرکټرانی هغوی باید دا خبرې انویسټیګیټ کړي چې دا ولې داسې وشول بورډ ممبرز که په کرکټ پوهیږي دوی به هر میچ ګوري او هر میچ به بیا انویسټیګیټ کوي چې دا ولې داسې شو دا ولې چې ټیم یوازې د یو سړي نه ده که تو یوازې د ما نه ده که زه چیرمین یم که زه یا سی او یم یا که زه کیپټن یم که یا زه کوچ یم که یا زه هر شی یم ټیم یوازې د ما نه ده زه هره فیصله باید د افغانستان لپاره وکړم یعنی اسدالله خان د کرکټ بورډ وروستۍ فیصلې پر ځای نه وي او که نه وي کومې وي کومې وروستنۍ څومره وروستنۍ ورلډ کپ ښایي که نه همدا د همدې سریز لپاره زمبابوې پر وړاندې یو خو مشکلات دي د کووډ 19 دا خو ټولو ته معلوم ده چې مشکلات دي او بل د دوبۍ ویزې د کووډ 19 له وجه باندې پاتې کېږي یو هغه لامل کېدای شي چې لوبغاړو ویزې وانخیستلې یا مشکلات ورته دا کېدای شي دا پاسبلیټي ده خو دا پاسبلیټي نشته یو بل خبره ده زمبابوې لوبډله راتلی سي زمبابوې لوبډله راتلی سي هغه ته ستونزه نشته نه دا ماته معلوم ده ولې چې ویزو ته ماته مشکل جوړ شوی و موږ د T10 ته تلمه د زمبابوې د نورو ملکو لپاره د دوبۍ ویزې پالیسي بیله ده او د افغانستان لپاره د ویزا پالیسي بیله ده افغانستان او پاکستان کله چې داسې مشکلات سره مخ کېږي ولې د نیشنل لوبغاړو لپاره کلنۍ ویزې نه اخیستل کېږي ولې له حکومتونو سره خبرې نه کېږي بالکل دا یو زبردست تیر مخکې دې باندې یو کوشش شوی و چې دوی ته یو کلنۍ ویزې باید واخیستل شي خو معلومات دا نه وي که ته څو کسانو ته به ویزې واخلې لسو ته شلو ته کېدای شي هغه ضرورت نه وي کېدای شي هغه انفټ د کله هغه لوبغاړي مثلا مجیب غوني لوبغاړي راشد غوني لوبغاړي دوی خو لري مجیب خو هغه ورځ ولاړې د تېره لوبه کې بیخي صرف د مجیب به دا ستونزه وي نو اکثره لوبغاړي لکه کپتان صاحب د مجیب ګلبدین نایب حمید حسن او دغوی ډېرو پلیرانو شته خو هغو پلیرانو به ویزې نه وي چې څوک په او کې مشکل کې یا د هغوی ځای مشکله باندې جوړېږي په ټیم کې اسدالله خان که خپل روزونکی وایي د ملي لوبډلې سره اوس مل وایي څه پلان دې جوړوه خصوصا د نننۍ لوبې لپاره ګوره دا ما که زه روزونکی وایي ما به د ورلډ کپ سوچ کوو ولې چې بالینګ د موږ هغسې ما مخکې چې وویلې چې د موږ بالینګ راشد مجیب حمزه نوین دا انټرنیشنل لیګونه کوي په انټرنیشنل په هر پیچ باندې لیګونه کوي نو بالینګ کې موږ ته ستونزه نه وه موږ نور ما بل ټیم ډیمیج کولی سوای صرف مشکل دا و که چې لکه تیر ټیسټ میچ چې و چې موږ بیټسمینان چیرته پریپیر کړو په افغانستان کې خو تیز پیچ نشته که نه او نه افغانستان کې د موږ نیشنل پلیران ډومestic کرکټ ته راځي نو دا به زه چیرته جوړوم بیا نو دې لپاره ما که زه کوچ وای ما به تیز وکټ جوړولې او پریپریشن به مې ورلډ کپ ته کوو سکواډ کې د کوم تغیر راوستل نن ډیفینیټلی به هماغسې کوم بیټینګ لاین اپ چې سکواډ بد سکواډ نو کوم بیټینګ لاین اپ چې هغه باید لیګ سیکوینس څوک چې اوپنر ده هغه خپله ریسپانسبلیټي په اوپننګ کې ورکړي څوک چې 1 ډاون ده 2 ډاون ده 3 ډاون ده دغسې هغوی ګوره دې معنا دا نه ده چې 1 ډاون به څوک وایي اصغر که نه 1 ډاون د اشمت شاهدي یو خو لیفټ هینډر دغه هغه کوم چې موږ اوپنران دي عثمان غني او ګوربز هغه دواړه هیټینګ بیټسمین دي هغه اني ټایم آوټ کېدای هم شي داسې نه ده چې هغه سټروک پلیران دي هغه خپل سټروک پسې ځي نو هغه که ورسره وای شاته اشمتو رایټ اینډ لیفټ کمبینیشن به جوړو نو دغسې به ورپسې نور سینیر لوبغاړي وو هر چاته به خپل پوزیشن معلوم وو ګوره پوزیشن به لږ نور ته ایکسپلین کړم پوزیشن مطلب دا ده چې د هغه پوزیشن باندې هغه ډېرې ښې او بدې ورځې کتلې دي یعنی هر قسم پوزیشن یې کتلی دی کېدای زر آوټ سوي هغه هغه پوزیشن ته راغلی وي بیا یې ځان هینډل کړی اوس د اصغر افغان خو دلیل به دا وي چې شپږیزه کې کریم جنت یو پهلیز لوبغاړی ډېر پاتې سوی دی ډېرې سیالۍ یې کړي دي ګوره شپږیزه کرکټ او د یو بل هیواد سره کرکټ دا لیک توافق لري که په شپږیزه باندې سلیکشن وای نو موږ ټول هغه لوبغاړي به هم په لیګو کې سلیکټ شوي وو شپږیزه کې د موږ باونډري چې دا 15 میټر ده صرف شپږیزه کې د موږ پیچ چې دا ډېر سلو ده نو چې 15 میټره باونډري مي ته د شپږیزې ټول هغه راواړوه چې سنګل ډبل باندې ډېر رنز شوي که چھکې زیات لګېدلي دي تیز را وګوره نو دا لږ فکر کوم چې بله جوړول غواړي د نجیب پوزیشن دی برابروي یو ازنۍ لوبغاړی چې تر اوسه یې پوزیشن په ملي لوبډله کې هیڅ پیدا کېږي نه هیڅ معلومیږي دا نجیب خو ما مخکې وویلي ګوره نجیب غوندې ټیلنټډ نجیب دغسې نور لوبغاړي نور علي زدران یو ورلډ کلاس بیټسمین دغسې نور داسې یو څو بیټسمینان چې هغوی پرېږدي چې هغوی خپل پوزیشن باندې لږ فکر خو وکړي چې ما دغه شپږم پوزیشن یا پنځم پوزیشن ده
که نن صحیح ونه چلېدلم زه به لږ فکر پرې وکړم زه به سوچ پرې وکړم نو هغه کوم ځای ته سوچ وکړي هغه آیا هیټینګ ته سوچ وکړي هغه درېدل ته سوچ وکړي ګوره هر چا پوزیشن باید معلوم وي نو که پوزیشن نه وای بیا کپتان ولي کپتان دې نه وای خاص به سره لوبېدل کوچ ولي یا رئیس ولي چیرمن ولي دا به ټول خپل خپل کار نه به کول په هر چا پوزیشن معلومي نو باید سړی دغه پوزیشن باندې کار وکړي بله اوس د افغانستان لوبډلې د لوبې پچه ګټلې ده او لومړی بیټینګ ترسره کوي څنګه ارزوئ دغه فیصله په حال دا چې په تېره سیالۍ کې تقریبا ویلی سو چې یوازې ګربز راته ښه بیټینګ کړی و افغانستان ټاس ګټلی بله کیپټن به پچ کتلی پچ رپورټ موږ نه ده کتلی نږدې نه چې نن پچ څنګه ده نو کیپټن به پچ کتلی کوچ به پچ کتلی مینجمنټ چې کوم ده ډیسیژن چې کوي کوم سینیر لوبغاړي نو هغوی په کتلو سره به داسې ولې یو دا حق کېږي بل دا کېږي چې د موږ بالینګ سټرونګ ده نو موږ په دوم بالینګ کې موږ ټیم را نیولی سو لکه راشد او لکه کوم چې موږ نور ښه بالرز دي فکر نه کوئ چې دغه د سیالۍ یو ډېر ښه فرصت دی چې خپل تیز توپ اچوونکي استعمال کړو او هغه وروزو راپورته یې کړو معلوم یې کړو یوازې له راشد سره ولاړ سو ځکه نبی هم لرو ګای وخت بالینګ راته کولی سي بالکل دا یو ښه خبره ده موږ دا داسې ایونټس او داسې هغو ګټلي سره سره د خپل ډیولپمنټ ته هم باید سړی سترګې ونیسي چې زه ډیولپمنټ کوم ورلډ کپ ته ورلډ کپ د ما په سر باندې را روان ده بیا به زه څه کوم نو دې لپاره باید ضرورت ده چې موږ هر رقم لوبغاړو ته چانس ورکړو چې کوم موږ ته په ورلډ کپ کې ښه ځلېدای شي او چا په ډومestic کې پرفارمنس کړی ده نو ډومestic پرفارمنس ته کتل ډېر ضرورت دی چې خلک خوند ترې واخلي ډومestic نه او کوشش وکړي چې نور محنت ډومestic کې وکړي چې ما ته چانس پیدا کېږي هلته نیشنل ټیم کې نو که چېرته ډومestic نه نیشنل ټیم نه وي نو بیا به ټول صرف هغو ته ګوري کوچ او کپتان ته بله شهزاد او حضرت زاځی فکر کوئ چې ښه فیصله ده چې سکواډ کې نشته او که یا یو وایي چې حد اقل دریم اوپنر مو درلودی اوس چونکې سلیکشن شوی ده ګربز خو زه فکر کوم چې ډېر ښه ده شک نشته پکې چې T20 لپاره زه فکر نه کوم چې افغانستان کې دنه ښه یو بیټسمین او په دې پوزیشن باندې بیټسمین او دغسې وکټ کیپینګ کوم رقم چې وکټ کیپینګ دی کړي ورسره باید دوی په ون ډے کې او په ټیسټ کې د اکرام علي خیل نه ډېر کار واخلي او ورسره افسرزاده یې ورسره وساتي چې کیپینګ یو داسې پوزیشن ده چې اني ټایم ته انفټ کېدای شي او که ته انفټ شوې بیا به د څوک کیپینګ کوي نو کیپینګ ته تا معلوم ده چې هر بال ته به ریډي اوسې هر بال ته به جګېږي او کښېنې نو اني ټایم یو کیچ که ډراپ سي د مین بیټسمین نو میچ درنتلی شي بله همداسې ده د قیس احمد غوندې لوبغاړي چې هم په لیګونو کې ځلیږي هم په کورني کرکټ کې ځلیږي او په پرلپسې ډول سره ځلیږي اوس هغه خپلې هیلې کوم وخت ته وساتي څه وکړي د هغه په حق کې دغه وروستۍ پرېکړې آیا حق نه جوړېده بالکل جوړېدو ولې د مجیب سره کاندید کېږي نه زه دا وایم چې لکه ما چې مخکې وویلي چې خپل ډیولپمنټ ته ګوري راشد که خدا نه خواسته خدای دې نه کوي کانفیډ سي بیا به د موږ سره کیس ده نو کیس ته چې موږ په ټیم کې هغه خپل پوزیشن ونه جوړ نه کړي هغه په ټیم کې خپل هغه ته معلومات ونیسي چې زه کوم کیټګرایز بالر یم آیا زه په سر کې بالینګ ښه کولی شم زه په منځ کې بالینګ ښه کولی شم زه په اخر کې بالینګ ښه کولی شم لکه مجیب د مثال ګور مجیب خپل ځای جوړ کړی ده چې په نوې بال باندې بالینګ کوي موږ ته ښه کوي هغه ایریا د فیل کړې ده راشد بیا په ډیپت کې راځي او موږ ته اوور سیف کوي نو دغسې نور بالرز خپل نو کیس ته کله نه کله باید داسې چانسونه ورکړل سي چې تر څو موږ کولی شو چې بیک اپ خو یې دی چا که بیک اپ نه و نو موږ بیا مشکلات سره ګیر بله اوس دغه یوه ډېره مهمه پوښتنه او ډېر مهم څه چې مخکې تاسو هم خبرې وکړې چې د ملي ټیم لوبغاړي په ډومestic کرکټ کې نه لوبېږي حال دا چې د استرالیا ډیوډ وارنر لوبېږي سټیو سمیت لوبېږي د هندوستان ډوني و ویرات کوهلي و بمرا و پانډیا و نور غوندې لوبغاړي لوبېږي څه کول پکار دی چې دغه لوبغاړي حد اقل را مجبور سي دغه کورني کرکټ نوي ځوانو لوبغاړو سره ولوبېږي خپل تجربې څنګه ورسره شریک کولی سي یوازې شپریزه کې دې ته یو زبردست پلیټفارم ده چې موږ که چېرته پرې سوچ پرې وکړو او نړۍ ټول دغسې کار کوي یو خو د کرکټ بورډ چې کوم اعلامیه ما واورېدله هغه د چیرمن صاحب په کومه انټرویو چې وه په هغه کې هغه وویلې چې موږ AMS پسې ځو دغه سیستم نه به څوک سلیکټ کېږي دا زبردست سیستم ده په ټوله نړۍ په دغه باندې امپلیمنټ کېږي څوک چې پرفارمنس کوي چا چې آوټ کم وي هغه بره ځي چا چې آوټ کم نه وي هغه کته راځي خو کته مطلب دا نه ده چې په کور کې هغه باید په ډومestic کرکټ کې تاسې دومره پیسې اچولي ګوره یو بیټ سیده کم از کم $300-400 ده نو که چېرته هغه په ښه بیټ باندې لوبه ونه کړي نو هغه به څنګه ښه کېږي نو په ډومestic کرکټ کې خاص کر فرست کلاس کرکټ کې او لیسټې میچز کې دا باید نیشنل ټیم هر لوبغاړی په دې ګډون وکړي او دوی ته هغه ډیلی الاونسز هغه میچ فیسونه ورکړل سي چې کوم دوی ته په ټورس کې ورکوو تر څو یو دوه فایدې دي کې
یو خو به غریب لوبغاړي کوم چې ډومېسټیک کې لوبېږي هغوی به هم یو جیب خرچ برابر سي، یو ښه سامان به استعمال کړي، او دوم دغه چې نېشنل پلیر سره به دوی مقایسه سي. څوک تکړه ده. بله همداسې ده. د پرونۍ لوبې باندې به هم لږ نظر واچوو چې البته پرونۍ نه د لومړۍ لوبه چې ترسره شوې وه، ګربز 8 منډې جوړې کړې وې، ورسره اصغر افغان 50 منډې جوړې کړې وې. فکر نه کوئ چې وروستیو ډېټ اورونو کې ده او محمد نبي ځینې توپونه ضایع کړله؟ ډیپټ کې ګربز د میچ بیخي د زمبابوې نه لرې ویوړ. که حقیقت کې وګورو ګربز دوی د میچ ډېر لرې ویوړ چې دوی هغلته نسوای رسېدلی، خو بیا هم لکه ما چې مخکې وویلي چې په هغه نیمګړتیاو باندې باید بېرته موږ سوچ وکړو. خاص کر ایز ا کوچ که زه خپل ټیم سره یم نو په بایلله کې زه باید شی ورته ونه وایم، په ګټه کې زه سوچ وکړم چې نور څنګه ښه کېدای شو. نو دې باندې باید دوی سوچ وکړي چې ډیپټ کې کوم بیټسمین کولی شي هیټینګ. راشد زبردست پوزیشن ته راولېږو، راشد که لږ نور مخکې راغلی وای داسې 6 باله یا 10 باله یا 12 باله یا 15 باله چې پاته و، خصوصا نجیب و. نو دغسې خلکو ته هغو ته خو معلوم نه دی زه کوم سره کوم پلیر یم. هیټینګ وکړو، راشد راغی دغسې نجیب اتم باندې، نو دغه معلومات نشته. نو دغه معلومات کولو لپاره باید بیټسمین ته معلومه وي چې زه د کوم کټګري پلیر یم. سوچ یې وکړم. همداسې ده.